ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. طالبانو د نړیوالې ټولنې څخه غوښتي دي چې د افغانستان سره کیدونکې مرستې د دوی سره په همغږۍ ترسره کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم وردګ په خپل یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان سره تر ننه پورې شوي کومکونه ډیری د یوې خاصې کړۍ جیبونو ته تللي دي او یوازې همدا کړۍ ورڅخه مستفید شوې ده. طالبان په داسې حال کې د نړیوالې ټولنې څخه د مرستو د همغږۍ غوښتنه کوي چې په نږدې ورځو کې په جنیوا کنفرانس کې د افغانستان سره د مرستو په نوي کېدو خبرې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی محمد حنیف اتمر له وړاندې لا په دې ویره څرګنده کړې ده چې کیدای شي نړیواله ټولنه د افغانستان سره خپلې مالي ژمنې نوې نه کړي. د افغان حکومت په مخ تور داغ. افغان حکومت د فساد داسې یوې مرحلې ته رسیدلی دی چې نور ورباندې باور کول هم ګران دی. وروسته له هغه چې د جنیوا په کنفرانس کې د مرستو د نه تمدیدېدو په هکله خبرونه او اوازې خپرې شوي، فوراً د فساد سره د مبارزې یو بل کمیسیون جوړ کړ او چارې یې امرالله صالح ته وسپارلې. حکومت مخکې هم دا ډول کمیسیون درلود چې په خپله همدا د فساد ضد کمیسیون د فساد مرکز بلل شوی دی. په افغان حکومت کې د حکومت ولۍ د وژل کېدو یوه پروسه روانه ده. هغه څوک د عدالت چوکۍ ته راشي چې خېټه د حرامو له خوړو ډکه وي، لاس یې د مظلومانو په وینه ککړ وي، هغه چاته د فساد مبارزه وسپارل شي چې تر پرونه یې همدا اقتدار فاسد ګاڼه. لنډه دا چې د افغان حکومت چارواکي نور خپل فساد په هیڅ شي نشي پټولی. د طالبانو د خندا شور د افغان حکومت دننه فساد اوس دې سویې ته رسیدلی دی چې ان طالبان په نړیوال سټیج کې ورباندې نیوکې کوي او ان نن د نړیوالې ټولنې په رسمي ډول غوښتي دي چې د افغان حکومت سره کیدونکې مرستې ټولې د څو محدودو کسانو جیبونو ته رسیږي. دا مرستې باید د دوی سره په همغږۍ وشي. له ځان خلک شړونکي حکومت په هیواد کې ورځ تر بلې د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله زیاتیږي. حکومت داسې عمل کوي چې سړی شک وکړي لکه دوی چې په خپله خلک د ځان څخه شړي، ځکه دا ډول ناشعوره کړنې بله تشریح نه لري. هغه کس چې په حکومت کې کومه دعوه لري، کومه مسله او شکایت یې د حکومت دربار ته راوړي، پاتې دا خبره چې عدالت ورته ورسیږي په میاشتو یې د دوسیې عام ثبت جریان نه مومي. بیا چې ثبت شي په حکومتي ادارو کې د خدای هیلې ته پرته وي، بیا چې کله د قاضي میز ته ورسیږي د فساد سره مخ شي. دا کس به خامخا ځي خپله دعوا به په مخالفینو حل کوي، ځکه د محکمې د عدالت د عملي کېدو ټوله پروسه به هلته تر ټولو زیاته یوه ورځ ونیسي. همداسې چې نن افغان ملت د حکومت څخه د ناچارۍ مخ اړوي او ځي عدالت د طالبانو څخه غواړي، همداسې به نړیواله ټولنه یوه ورځ د حکومت څخه مخ واړوي او د طالبانو نننۍ غوښتنه به ومني او مرستې به هم د هغوی سره په همغږۍ ترسره کړي. له بده مرغه موجودو حاکمینو نه یوازې دا چې ملت یې د خوارۍ سره مخ کړ، بلکې د ملت د هویت عزت یې په نړیوال سټیج کې وشرموه. خلک یې د عدالت په کلمه په اصطلاح بې باوره کړل، خلک یې په ډیموکراسۍ بې باوره کړل. په عامه ژبه که ووایو نو ویلی شو چې ډیموکراسي وشرموله، اوس نو دا خلک څه چاره لري؟ بنسټونه د جهاد په نامه له منځه ولاړل، د نړۍ له لورې ورسره شوې مرستې د ډیموکراسۍ په نامه ولاړې.